د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د مې په 15مه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې په محصولاتو د 50 سلنه تعرفې پلي کول به د جون له لومړۍ نیټې څخه د جولای تر 9مې نیټې وځنډوي. دا پریکړه د اروپایي کمیسیون د مشرې ډیرلاین سره د ټلیفوني خبرو وروسته وشوه چې پکې دواړو لوري د جدي تجارتي مذاکراتو د پیل ژمنه وکړه. ټرمپ د اپریل په 2مه چې د ازادۍ ورځ ونوموله د اروپایي اتحادیې پر وارداتو 10 سلنه تعرفې اعلان کړې وې چې وروسته یې دا کچه 10 سلنې ته راکمه کړه. د اروپایي کمیسیون مشرې د ټرمپ د تعرفو د ځنډ هرکلی وکړ او اعلان یې وکړ چې د اروپایي ټولنې غبرګونیز اقدامات به هم د 90 ورځو لپاره وځنډول شي څو د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. هغې خبرداری ورکړ چې که مذاکرات مطلوبې پایلې ته ونه رسیږي نو یا د ټولنه به خپل اقدامات عملي کړي. د 2024 کال په بهیر کې امریکا له اروپایي ټولنې څخه شاوخوا 4.6 میلیارډ ډالر واردات کړي، په داسې حال کې چې صادرات یې 380 میلیارډ ډالر وو چې دا د 215.8 میلیارډ ډالرو تجارتي کسر ښیي. د دواړو لورو ترمنځ د تجارتي اړیکو دا حجم د دواړو اقتصادونو لپاره حیاتي ارزښت لري. د تعرفو ځنډ د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ د تجارتي کړکېچ د حل لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. که دواړه لوري وکولای شي د جولای تر 9مې نیټې بې هوکړې ته ورسیږي نو دا به د نړیوال اقتصاد لپاره مثبت پیغام ولري. خو که مذاکرات ناکام شي نو د تعرفو پلي کول به د دواړو لوریو اقتصادونو ته زیان ورسوي.